د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري یو شمېر رضاکاره ځوانان د یوې غونډې پر مهال وستایل سو. په دې ستاین غونډه کې د ځوانانو چارو امیر مولوي حیات الله یوسف، د فرهنګ او ګرځندوی امیر مولوي سلطان محمد حنیف، د الرباط فکری او فرهنګي ادارې استازي مولوي حبیب الرحمن محب الرسول، محصلینو او ګڼ شمېر ځوانانو ګډون کړی و. پیل کې د ځوانانو چارو امیر ښاغلی یوسف د رضاکاره ځوانانو د همیشنیو همکاریو څخه مننه وکړه او ویل چې دا غونډه مو د رضاکاره ځوانانو د ستایلو او نورو ځوانانو هڅولو ته چې د ټولنې د اصلاح په برخه کې همکاري وکړي جوړه کړې ده. ورپسې د الرباط فکری او فرهنګي ادارې استازي ښاغلي محب رسول وویل د ویاړ ځای دی چې په ټولنه کې داسې ویښ او با احساسه ځوانان لرو چې لا هم د ټولنې په اصلاح او اسلامي ارزښتونو په پیاوړتیا کې فعاله ونډه اخلي او په دې برخه کې هیڅ ډول هڅې نه درېغوي. نوموړي له ځوانانو وغوښتل چې د غربي فکري جګړې پر وړاندې هم همداسې په کلکه ودرېږي او د نویو ځوانانو په فکري روزنه کې رغنده رول ولري ترڅو اسلامي ارزښتونه مو د غربي خرافاتو ښکار نشي. د رضاکاره ځوانانو په استازیتوب مولوي عبدالرحیم د ځوانانو چارو امریت له خدمتونو څخه د مننې ترڅنګ وویل چې د اطلاعات او کلتور ریاست ځوانانو ته د وړیا زده کړو برابرولو ترڅنګ په هر ډګر کې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي. د غونډې په وروستیو کې د ځوانانو د لا هڅونې په موخه یو شمېر رضاکاره ځوانانو ته ستاینلیکونه او ډالۍ ورکول شوې.